ستا په دې ملک کې خلک وایي زه دلته حج له راغلی یم، نعوذ بالله من ذلک. د قبر نه تاویږي وایي دا زه طواف کوم، نعوذ بالله. دا د کعبې بې حرمتي نه ده، دا خاصه صرف د کعبې ده چې د هغې به طواف کېږي او طواف عبادت دی. د قبر د یو بل ځای طواف په دې نیت کول چې تا هغې ته عبادت وی، دا تا بل دین جوړ کړو، شرک دې وکړلو. او هلته څښا ډنډ دی، مردار بوی ترې راخېږي، میډیا والا دنیا ورغلي پروګرامونه یې کړي په دې نیټ کې پراته دي، زما خبرې نه دي، زه صرف توجه در کوم. او هغې وایي دا پوزې دې پټوي، څښا بوی راځي، وایي دا زمزم دی، نعوذ بالله من ذلک. ښه دا زمزم دومره سپک شو، په پاکستان کې هم زمزم پیدا شو. دا خو هغه زمزم و چې اسماعیل علیه السلام دپاره الله معجزه وګرځوله، بلکې د ابراهیم علیه السلام دپاره معجزه وه چې په الله یې توکل وکړو او د غیږې بچی یې پرېښود او خپله ځوانه بیبي، او الله رب العالمین هغوی له زمزم چینه را جاري کړله. ته هغه زمزم سره دا څښا خټې او دا مردار ډنډ برابرې او غزان پورې راکاږي او دې کې شفا ده، او څوک د قبر کاڼي ځان پورې راکاږي، دې کې شفا او اثر دی. دا کم کارونه چې دلته کېږي زه د دې نه به زیات د مکې مشرکانو نه کول، دې نه به کم کول خو زیات به یې نه کول. دا زمونږ خلک خو ته 2-3 قدمه مخکې روان دي د هغوی نه، او دا زمونږ خبرې په خلکو بیا ښې نه لګېږي.